سلام درنو لیدونکو ستړي مشي ملا برادر هغه کار وکړي چې اشرف غني نه کووس. ملا برادر د ناقانونو بې کیفیته درملو د مخنیوي کړنلاره منظوره کړله. د طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د دوی د حکومت د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د بې کیفیته او ناقانونه درملو د وارداتو د مخنیوي کړنلاره تصویب کړې ده. د نوموړي مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دغه ناسته کې د ملي پراختیا ستراتیژۍ پر جوړولو د سرو زرو قاچاق د مخنیوي په اړه هم خبرې شوې دي. د طالبان له واکمنېدو سره په ځینو اصلاحي برخو کې د پرمختګونو او د طالبان د جدیت خبرونه ورکول کیږي. له دې سره نیوکې دا دي چې طالبانو واک انحصار کړی دی او له متخصصینو په تشدیدونکي رژیم کې د حکومتوالۍ چارې او نړیوالو سره اقتصادي او نور تعاملات ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. بلاخوا یونیسیف وایي د طالبان له واکمنېدو سره سم 1.6 میلیون افغانان ګاونډي هیوادونو ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسیف ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره 1.6 میلیون افغانان کډوال او هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغان کډوالو دا شمېر له هغې جلا دی چې نورو لرې هیوادونو ته تللي دي. یونیسیف وایي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې میشتو تازه دمه افغان کډوالو سره د مرستې لپاره په روان میلادي کال کې تر 6 میلیونو ډالرو زیاتو پیسو ته اړتیا ده. وایي شوي چې دغه کډوالو یوه لویه برخه په ایران او پاکستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول ایران څخه هره ورځ د زرګونو افغان کډوالو د جبري ویستو او په ګڼو هیوادونو کې ورسره د ناوړه چلند خبرونه ورکول کیږي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. کو تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ. د لا خپلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له متیا ومننه چې موږ سره ته بیا ښه وخت ښې جاري